مهاجر صحابه خو مهاجرینو زمکه او کاروبار مکه مکرمه کې او نورو ملکونو کې پاتې وو نو چې د انصار صحابه راوغوښتل دوی په منځ کې سره ورورولي وټاکله امام ترمذي حدیث راخستی یو صحابي مبارک مهاجر صحابي دی انصاري صحابي سره نبی علیه السلام ورورولي ټاکي چې کله کور ته لاړل دا انصاري صحابي را وړاندې شه د خپل مهاجر رور ته وایي وایي دا مې اسباب د ژوند او د زندګۍ دې کې خو را سره برخمن یې خو که چېرته ته غواړې د خپل رور ته وایي زما او ستا د نبي علیه السلام زما او ستا ترمنځ دیني ورورولي ټاکلې ده او ورته وایي ای زما مهاجر وروره زه په نکاح کې 2 ښځې لرم که چېرته ته احتیاج او ضرورت لرې نکاح کولو ته زه به دا یوه ښځه طلاقه کم د عدت د پوره کېدو نه بعد زما د ښځې سره ته نکاح وکړه هغه غیرتي خلک عربان د دین اسلام د ایثار د وجې نه څومره ایثار را پیدا کیږي څومره فداکاري را پیدا کیږي پکې دا د نبی علیه السلام د دعوت برکاتو معزز سامعینو لکه څنګه چې دا څو غوښتنې ابراهیم علیه السلام د مکې مکرمې د سرزمین دپاره کړې وې موږ او تاسو هم په یوه خطه د ځمکه کې اوسېږو موږ امن ته ضرورت لرو موږ اقتصاد ته ضرورت لرو موږ یو مربي ته ضرورت لرو چې زموږ اخلاقي روزنه وکړي زموږ باطني روزنه وکړي زموږ د ظاهر تربیت او روزنه وکړي او داسې نه وایم چې یا تعنی دی یا څنګه هغه چا چې امن په دیموکراسۍ کې لټوه هغه چا چې اقتصاد په دیموکراسۍ کې لټوه هغه چا چې تربیت د ظاهر او د باطن په دیموکراسۍ کې لټوه خبرې خو دروغ په دې 20 کاله کې